پیشنمای رانږدې ده، پیشنمای نه ده، 2 ساعته پاتې دي. خدای پاک دې دا ټولې روزې په ټولو مؤمنانو باندې په خیر تېرې کړي. دروغ خو په هر وخت کې خراب وي. بیا دا د روزې په مورد به یو خبر درته وکړم. ځینې خلک فکر کوي چې د ورځې مې روزه ده، نو د شپې کار شی کوم، روزه خو مې نه ده. که بد وایم که دروغ وایم، ګورئ د روزې موضوع چې ده، دا د میاشتې خبره ده. شهر رمضان دې ته وایي. کله چې د میاشتې موضوع راغله او میاشت په موږ نازل سوه، بیا دې کې ده له الف نه تر یې پورې دغه میاشته مکمله محرمه سوه، محترمه سوه. د دې میاشتې شپه هم محترمه ده، ورځ یې محترمه ده. دا مهمه نه ده چې روزه دې ماته کړه نو ته نور هر شی وایه، هر چټیات چې وایه، یو څه ګناه به چې کوئ، اول خو به په عموم کې نه کوئ. د روزې احترام که کوئ، د روزې په شپې کې به هم څه نه وایئ، نو دروغ مروغ به هم نه وایه. همدغه ښه میاشت په دې باندې ده چې که کوم مات ګوډ ګناهونه له سړي نه تکراري کېږي، نو هغه دې په دغې میاشت کې کوشش وکړي چې ویې نه کړي، او همدغه رقم دا نورو 11 میاشتو کې هم تکرار نه کړي، عادت شي. نو زه دغه سیاست کې چې ډېرې ګوتې نه وایم یا ډېر شی نه غواړم، دې یو علت دی امامه. ما یو خوب لیدلی ده، نن نه مې دا خوب تقریبا 12-14 کاله پخوا لیدلی. ښه غوږ ونیسئ، اوس یې وخت ده چې درته ویې وایم. همغه خوب ته ناست یم، خوځې وینم چې ورو ورو مې هغه خوب رښتیا کېږي. خوب خو په عموم کې خلکو ته مه وایئ، خو دا ځینې خوبونه ښه دي، درته وایم. زه تازه امریکا ته راغلی وم، 1 کال 2 به مې کېدل، یا به 2012 کال یا 14. مسافر وم، له کورنۍ نه لرې وم، معصوم وم. نو طبیعي خبره ده چې په دې مسافریت کې سړي سره خو هر رقم کیسې کېږي. خوب مې لیده، دا سیاسي خوب. رئیس جمهور کرزی ده، دومره په پوهېږم. په دې خوب کې هم کرزی رئیس جمهور ده، او په دې ریل لایف کې هم کرزی رئیس جمهور و. اشرف غني نه پوهېږم څه کاره و، خو یو ځای کې وظیفه لرله. نو ما یو څه توره مې کړي په دې خوب کې، په پوهېږم نه چې کوم کار مې کړی. څه توره مې کړي، نو ما ته څوک وایي چې ته راسه، تا چې دا کوم نیک کار کړی یا ښه کار دې کړی، د دې په بدلې کې تا ته موږ مثال یو انعام یا تحفه درکوو. چې ورننوتلم دا ځای ته، نو که تاسو لیدلي دغه زیاتره ځایو کې په دې کورو کې یوه کوټه وي، بیا دې کوټې نه بلې کوټې ته دروازه لاړئ. دا ځای دغسې و. زه د یوې کوټې ته ورننوتلم، په دې کې دغه کسان چې دا ما غواړي، دا عام خلک دي، یعنې د هر کارکوونکي یا دا د هغه دي، یو داسې مشهور خلک نه دي. پېژنم هم نه، په دې خوب کې هم نه پېژنم، خو دومره پوهېږم چې دا هغه دي، د دې خلکو خلک دي. په دې هم نه پوهېږم چې دې بلې کوټې کې څوک دي، خو انعام ته مې چې داسې دې بلې کوټې ته ورننوتم چې ګورم اشرف غني او کرزی ولاړ دي دواړه. اشرف غني په دې وخت کې رئیس جمهور نه ده، خوب کې هم نه ده رئیس جمهور، او په رښتیا هم نه ده. نو دوی ما ته وویلې چې تا داسې کار کړی او بلا 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 بلا، یا نه پوهېږم چې کار مې کړی، همداسې یې راکوي. دغه باندې مې د خدای غاړه نه بندوي. هغه وخت هم ډېر تېر دی، هغه وخت کې هم نه پوهېدلم چې ما څه شی کړي دي چې دا خلک ما ته د هغه راکوي. نو یو نوې لونګۍ یې له هغه نه راوباسله، له پوښ نه. وایي دا لونګۍ موږ تا ته په سر درږدو. نو لونګۍ یو په لاس کې نیولې ده، او دا بل یې داسې سپړي، دا یو یې سپړي او دا بل لاس کې نیولې. لونګۍ داسې راته په سر باندې راتاوي، یو دا د لونګۍ دا ټوټه په لاس کې ورکوي، دا بل یې راته وایي. نو د دې ویلو په مخ کې ما ورته ویلې دي کرزي ته، دغه لونګۍ دي، ما په خیال چې یو غول کرزی راکوي، یو اشرف غني راکوي، خو دا خبره ما کرزي ته وکړه. دومره مې یادېږي. ما دې کرزي صاحب ته ویلې، مل لونګۍ خو مل راته ویی،
خو معلومات ته داسې لونګۍ ووایي لکه د طالبانو، هغه هم د کندهار د طالبانو. وایي هغه څه رقم دی؟ مل هغه داسې چې دغه لونګۍ کې د ما دغه یوه سترګه لږه پټه غوندې سي، دغه سټایل لونګۍ مل د ما خوښېږي. وایي ښه، وایي د کندهار د طالبانو لونګۍ به درته ووایو. درم 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 نو دوو کسانو چې دواړه د افغانستان رئیس جمهوران دي او طالبان یو بل سمبول دی یا کرکټر ده که نه، دوی دواړو ما ته لونګۍ وویلله او لونګۍ د طالبانو لونګۍ راته وویله او دا غوښتنه ما ترې وکړه چې د طالبانو لونګۍ راته ووایي، هغه هم د کندهار د طالبانو. راته چې ویې ویله نو مخامخ شیشه ده، وایي ته ورکې وګوره اوس څنګه سو، همغسې ده که نه؟ مل بلکل همغسې ده، یو رقم ښایسته ښکارم، دا لونګۍ دا زه لونګۍ سره رښتیا هم ښه ښکارم. وایي مبارک دې شه مل کور مو ودان. ښه، دا چې نور چې وسول څه ونه سول نه ماته اوس یاد دي نه د دې سیمبلو برخه ده. چې راجګ شومه زه دا خپل خوبونه ځان سره په خپله تعبیروم. تعبیر مې ځان سره شروع کړ چې دا څه معنا لري. کرزی رئیس جمهور د اشرف غني ښکاره نه ده چېرته به یا وزیر یا بچي یا به د ناټو رئیس طالبان په غره کې دي جنګ کوي. نو دا داسې بختور دوه درې کسان دي ما ملګري دي، دوی ته مې زنګونه وویل. مل داسې خوب مې لیدلی، درې واړو یوه معنا راکړه. درې واړو یوه معنا راکړه. وایي دا داسې چل ده چې کرزی رئیس جمهور ده، له کرزي نه وروسته اشرف غني رئیس جمهور کیږي او دا دواړه رئیس جمهوران تا سره موافقه کوي او طالبان هم موافقه در سره کوي چې د افغانستان کې موقته اداره راځي یا په افغانستان کې بل حکومت راځي، د طالبان به راځي، بیا د طالبان نه وروسته به دغه واک تا ته سپارل کېږي او په تا باندې به دا خلک راجمع کېږي، هم د کرزي ډله، هم د اشرف غني ډله، هم د طالبانو. امادګي دې ورته ونیسه. 14-13 کاله کېږي. ما خو دې شي ته زړه م کېږي چې رښتیا خبره یو کار خو ډېر نه ورته کوم. وایي لونګۍ د عزت موضوع ده، د عزت ده او په خوب کې هغه هم چې تا ته د چا لخوا درکول کېږي، دا خلک سمبولونه دي او دا سمبولونه هم ډېر مهم دي. نو رئیس جمهور اشرف غني نه وروسته وایي بل رئیس جمهور نه راځي، واک طالبانو ته سپارل کېږي. ای سویر دا د دې خوب تعبیرونه ماته ډېر قوي قوي خلک دي. یو د شینوارو ده چې دغه خوب یې راته تعبیر که، او یو د غزني ده او یو د لوګر ده. درې واړه دي هغه دي، دوه دانې اوس طالبانو سره دي او یو نه ده ورسره. نو اوس چې دا وضعیت ته زه ګورم هماغه رقم خوب روان ده. کرزی د کرزي نه وروسته اشرف غني رئیس جمهور شو، د اشرف غني وروسته طالبان راغله. تقریبا 90% دغه خوب خلاص شوی ده، 10% پاتې ده. د دې جمهوریت خلک چې خپلو منځو کې نه سره جوړېږي، دا هم یو علت ده چې سړی نسته ورکړي، سړی نسته ورکړي. او طالبان هم چې دا په دې زړو کسانو باندې حساب هم نه کوي، مني هم نه. دا د هما مرغه چې ده دا لکه چې دا د خوب د تعبیر نه ما ته راپاتې. یو وارې مې بل خوب بیا ولیده، د رئیس جمهور اشرف غني ما ډېر په خوب لیده، ده بیا ما ته انعام راکاوه. ویې غوښتله ما ډېر مخلوق لاندې ناست دي، دا د افغانستان ملت ما سټیج ته وغواړي، ما ته وایي زه تا ته انعام در کوم. زه په دې خپل خوب کې بیا هم په یو خوب هم زه نه پوهېږم چې ما څه کارنامې کړي چې دا انعامونه راکوي. مل زه سټیج ته وغوښتلم، دی هم په سټیج ولاړ ده، مل څه انعام به راکوي؟ جیب ته یې لاس کړه. وایي زه تا ته یو انعام در کوم، دا د خپل جب قلم تا ته در کوم. راواخېسته، دا د جب قلم یې راواخېست ما ته یې راکړ په سټیج باندې. وایي دا یې تاسو در سره کېږده. قلم ما واخېسته ترې. قرآن مې دی ګوره، دا د روزې خبر مې ځکه درته وکړه چې دروغ خو په هر وخت خراب دی، بیا په خوب کې دروغ ویل هغه هم بیا په روزې کې سړی روغ جوړي او ګټه هم نه لري چې دروغ ووایي. هغه قلم ما ته رئیس جمهور راکړ. هغه خوب مې چا نه پوښتنه وکړه، نو نه پوهېږمه چې هغه به څه معنا لري. دا د دغه خوبونه زه ډېر زیات وینم دغه رقم. بله ورځ ته پارلمان ته کاندید یم، پارلمان کې زه 3 وار باندې ناکام کړم. چې په 3 وار ناکام شولم، نو له کابل روان یم، کور مې په جلال آباد کې ده، ډېر خفه یم، مصرف مې مو څه حق مې مو د اخري وار چې ناکام شوم. نو موټروان ته مې ویل خپلوان مې مومل بس زه چې ځو جلال آباد، اعلان یې وکړ چې ته ناکام شوې، لږ منډې رامنډې مې وکړې، ونه
مل نه کېږي دا ظالمان دي او ظالمان تا نه پرېږدي ځان سره مې ویلې خو زه خپلې ګناه پوهېدم چې د ما ګناه ولس د ولس سره مینه ده او دا خلک چې دي ولس د مینې والا خلک نه پرېږدي. نو چې را روان سوم طبیعت مې ګډ واډ و په دې مخکې سیټ کې دا سیټ مې ځان ته لږ کش کړ کلارې مې سر کې کېښوده زړه مې نه و چې ویده سم خو د خفګان او د ستړیا له وجې نه هملته ور ویده سوم. دې تنګي ته چې راورسېدم په دې وخت کې ما خوب ولیده په همدې لږ وخت یا به 20 دقیقې ویده یم یا نیم ساعت یا 1 ساعت. نو ما ته په خوب کې یو څو آیاتونه دي دا تکرارېږي هغه آیاتونه نه ما حفظ کړي نه مې زده دي اوس مې هم سم نه دي زده صرف دغه مولوي صاحب یې وروسته را جوړ کړي دغه هغه کې وایي چې ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم العلون وان كنتم مؤمنين ده که وان كنتم صادقين دا مغه د ډیر تکرار له وجې نه چې ما ته په خوب کې څوک تکراري نو دا هلته د ما لږ لږ زده څه بیا مې لږ وروسته هم ضبط کړه چې دا چې راجګ سوم له خوب نه مل دا آیتونه رانه ویر نه شي انټرنیټ هم کار نه کاوه په دې ګوګل کې په دغه شیانو باندې مې لکه چې ډېر سر هم نه خلاصېده خو ځان سره مې ضبط کړه چې ولا تهینوا ولا تحزنوا وانتم العلون ان کنتم مؤمنین ده که صادقین ده اوس هم ذهن ته مې نه راځي تلیفون مې راواخیسته ځینې ملایان ما پېژندل داسې ښه ما عقیده ورته راځي چې ډېر مسلمانان دي نو هغه دوی ته ما غوښتل زنګ ووایم ما تنګي کې تلیفون کار نه کاوه او زنګ مې د دې لپاره ورته وایي مل چې ما نه ویر نه شي چې هغه لغمان طرف ته ورسېدو زنګ مې ورته وویل مل دغه آیاتونه ته لږ راته وګوره چې ما نه صحیح ما نه غلطېږي ته ځان سره ولیکه چې بیا بل وروسته ما نه ویر نه شي دا کیسه مې ټوله ورته وکړه دغسې کندید شولم اودس شوم د خلکو ظلم را سره وکړه په زوره یې لیست نه وباسلم او ډېر خفه یم سره له دې چې ما ته دغه وظیفې خفګان نه راکوي خو ناامیده خفه په دې باندې یم چې دماغه د خدمت او د هغه چې ما زړه کې څه کیسې میسې لرلې او دغه ظالمانو د همدغې وجې نه زه وباسلمه چې دوی پوهېدل چې زه حق وایم او د حق له وجې نه لرې کړم د خلکو کې زیاتی کېده او ما دا شی کاوه ما له ریاست نه استعفا ورته وکړله چې زه پارلمان کې ښه خدمت وکړم وایي نه به یې ملوله دغسې چالو سو وایي دا دې څخه خوب لیدلی او دا خو خدای پاک سره همداسې نږدې اوسېږه کامیابۍ ناکامۍ پسې به دې نه ګرځې ته کامیاب یې که ناکام هم یې ته کامیاب یې او ته به په دې پروسې کې کامیابېږې او اول او آخر به ته کامیابېږې دغه د خوبونو سلسله خو ډېره زیاته ده چې اوس لا پې رانه ډېرې ونه ویسي یا په ریاکاري کې رانه شي یو وارې پسې ان دا 2003 کال 2003 او 5 او 4 کال زه جرمني ته لاړم په 2002 کال کې یو کانفرانس چې دا خوب مې جرمني کې ولیده خو په بیرته افغانستان کې مې ولیده نو هغلته مې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوب باندې ولیده دغه اروپا ته به چې موږ تللو نو موږ به په دې باندې فکر کوو چې دا اروپا ته ځې ګنهګارېږې اروپا ته موږ کله اروپا لیدلې وه هلته زه وګرځېدم راوګرځېدلم داسې مې فکر وکړو چې دا اروپا خو هم د موږ غوندې خلک دي خو لږ خرابۍ مرابۍ ورکېږي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مې په خوب باندې ولیده نو دی په اروپا کې خپله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اروپا کې نو زه ځان سره وایم چې موږ ته وایي چې دا اروپا ګنده ځای ده مه ورځئ یو پیغمبر اروپا ته راغلی نه پوهېږم چې فرانسې کې جرمني کې دا ځای هم نه راته معلومېږي خو اروپا باندې پوهېږم چې اروپا کې زه ورغلم خبرې مې ورسره شروع کړې دې زړه کې مې دا پوښتنه ده چې ده نه یې واورم چې ته اروپا کې چی که دا خو د لوپرانو ځای ده پیغمبره مې دا پوښتنه مې تر څو تېر کوله یا مې نه کوله خوب خو ډېر منظم نه وي رانه ویر ده په هغه وخت کې مې هم ډېر ذهن ته رانغی پوښتنې ته یې پرېنښودم ضرورت پیدا نه سو ده سره تار ده لکه دا د مانجې تار چې دا پتنګونه پکې ګوي لاس کې تار ده او دا تار چې د نورو خلکو هم په لاس کې نیولی ما ته ویلې وایي دا تار وایي ونیسه دا تار یې لاس کې راکړه چې لاس کې مې دا تار ونیو وایي دا در کش کړه زه اوس دا تار کش کومه په دې پوهېږم نه چې چی راته په دې تار باندې دی په ما چی کوي ما هم تار ونیو نور خلکو هم تار ونیو یو نیم کس راځي دا تار دی ورته وایي دا ونیسئ وایي بس نور چی مه کوئ دا تار کش کړئ دا دومره کش کړئ چې د اروپا نه دې ټولې دنیا ته ورسېږي دا تار وایي در سره کش کړئ بس تار مې ورسره کلک ونیو او کش کاوه مې او یو نیم کس ته به ویلې دا تار ونیسئ ډېر لوی تار
سر او به سر د تار باندې نه پیدم خو ما باندې هم دا تار ونیو. تار مې ونیو زه سره کش کوم. نو زړه کې مې همداسې خبره پاتې شوله چې دا خو دلته راغلی او دا تارونه خلکو ته ورکوي دا سره کش کوي. حتمن کوم کار ته راغلی. بس نورې خبرې ډېرې مه کوئ چې تار یې درکړه دا کش کوه. تار مې کش کړ. بیا هم په پوه نه شوم چې دې کې څه معامله ده. خو 100,000 نور داسې خبرې دي کیسې دي. نو اوس ځان سره چې فکر کوم له ما نه ټول شیان آوټ اف د بلو وتي او دغې پسې ګرځم چې زه راجګ سمه او اوس له دې وخت کې ما څو کسانو ته ویلي دغه ډیجیټل قرآن مجید ته ترجمه او تفسیر پیدا کړم. دا ما ته چا نه دي ویلي. د ما دغه زړه داسې راته وایي 24 ساعته په دې چټ جي پي ټي په بل ځای کې د قرآن مجید آیاتونه راخلم. کله له یو ځای سره میچ کوم، کله له بل ځای سره میچ کوم، کله چې کوم که خوند راکوي. خوند باندې پوهېږئ دومره خوند راکوي چې پوښتنه یې مه کوو. نو دا ټول شیان سره ګورمه راګورمه. الله تعالی دې موږ او تاسو ټولو ته دغسې هدایت وکړي او ما ته دې هم خدای پاک هدایت وکړي. دغه موضوعګانې دا رقم ته راته ښکاري چې په دې کور کې کښېنم هم دا کار به د ما کېږي، دا شیان به کېږي او د ما لپاره نه چې ما دې وسي، د خلکو لپاره، د وطن لپاره، د ولس لپاره، د ټولو لپاره. نو امام نوري دا وضعیت ته چې زه ګورم دا کیسه ډېره زیاته ښه روانه ده. خدای پاک دې نور هم ښه روانه کړي. مایک به خلاص کړم او مولوي صاحب ته راوخېست دغه خوبو به ورکړي یو دوه درې خبرې وکړه چې که دې زده یي او که دې نه زده چې بیا بل چاته وکړو. نو ما ته خو دا کیسه ښه روانه ښکاري. بابر ته یو د خوب معنا به زه درکړم د دې کرزي د اشرف غني د دې اوسني حاکمانو ملاتړ په خاطر یې درسره کړی چې ته به داسې غضب کړېږي په راتلونکي وخت کې لکه دا اوس نه ته دا بیا کل مه کېږه. دغه تاسو هر شي کې دا خپل هغه مه کوئ. همدغه ځای خو تاسو د ناکامۍ شی ده چې تاسو هر شي نه ریشخند هم جوړوئ او بل هر شی د ځان په ګټه باندې استفاده کوئ. دا کار مه کوئ. نه لاړ شئ. دغه د ما اجازه ده درته ښه خلک پیدا کړئ او هغوی سره یې دغې خوب په مورد باندې خبرې وکړئ. بیرته راسئ چې همغه رقم ته بیا زه هغه وکړم. د هغې لپاره زحمت ما ښه خوب خو نه، خو بهترین خوب